الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل التقوى. قدرمندو یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې که میلمانه راسي د سفر څخه او دلته وخت د لمانځه وي، نو که موږ د میلمه په احترام کې لمونځ قضا کو، دا جایز ده او که نه؟ قدرمند وروره، لمونځ د جنگ په ډګر کې چې دوی سترې لښکرې مقابل کې سره ولاړې وي، په هغه وخت کې لا قضا کول صحیح نه دي. که چیرته د جنگ په ډګر کې لا د لمونځ قضا کول صحیح وای، نو د خوف د لمانځه حکم به نه نازلېده. او د جنگ په ډګر کې چې لا قضا کول صحیح نه دي، د خوف په لمونځ نازل سو، دغه طریقه چې نیم سیپ به یو وار لمونځ کوي او نیم به بیا خو قضا کوي به نه. نو دا شان د میلمه په احترام کې په هیڅ توګه باندې په هیڅ ډول باندې لمونځ قضا کول جواز نه لري، دا جایز نه دي. افقي مسائل دا راخیستې ده مسله، او دوی ته حواله مولانا محمد رفعت قاسمي رحمت الله تعالی علیه ورکړې ده په خپل کتاب کې چې هغه د سفر مسلې دي په صفحه 102 کې. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب. د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 0029 314 88 440.